د خوشحال بابا 2 غزل در سره شریکوم. دا غزل چې ده د حبیب الله رفیع صاحب له نسخې څخه ده، خو پیښه دا ده چې حبیب الله رفیع صاحب هم په سر کې ستوری ورکړی دی. د دې دا مطلب دی چې دا دی چې وایي د خوشحال بابا اصل نسخه ده، په هغه کې ګسه رستنه نو دا نورو نسخو څخه اخیستې ده. نو اولنی شرط چې دا راغلی چې د خوشحال په اصل نسخه کې نسته، نو دا به دومره توپیرونه نه لري ځکه چې له دا نورو اخیستل سوې ده. خو بیا هم ځای په ځای څه توپیر یې سته، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زما په قلمي نسخه کې هم سته. نو د خوشحال بابا چې په خپل لاس کومه نسخه مرتب کړې ده، په هغه کې څه نسته. د خوشحال دا غزل د ده په ژوند باندې څو واره لیکل سوې ده، او بیا له کومې نسخې واخیستل سوه، دا پوښتنې پر خپل ځای پاتې دي. نو غزل ښه غزل ده، تاسې واورئ. څېړنه یې هم اسانه ده، ګرانه غزل هم نه ده. بیر یې لږ غټ دی، لږ نوې تجربه ده. په غزل کې خوشحال بابا دغه انداز د ځان کړی دی چې هره وار نوې تجربه کوي. په سپین جمال چې تار په تار 2 زلفې عنبر فام کا. ښه، په سپین جمال چې تار په تار 2 زلفې عنبر فام کا، محبوبا غواړي دا چې رڼا ورځ په عاشق شام کا. ښه، دا محبوبا چې پر سپین مخ باندې دا 2 زلفې تار په تار راخوري، دا لګیا ده. د دغه مقصد دا دی چې عاشق باندې توره شپه جوړه کړي. دا سپینه ورځ سوه مخ، دا وشتان چې پر رالو نو دا توره شپه سوه. د دې صرف دا مطلب دی لفظي. توره شپه وشتان ته وویل، سپینه ورځ چې دی دا مخ ته وویل سو، یعنی مخ پټول غواړي په وشتانو. بس مقصد یې دا دی چې شپه پر جوړه کړي، رڼا ختم کړي، رڼا یې مخ ته ویلي دي. په سپین جمال چې تار په تار 2 زلفې عنبر فام کا. ښه، اوس نو عنبر فام یعنی د عنبرو په شان. عنبر ویل کېږي چې یو مایع څخه اخیستل کېږي، خوږ بوی لري. نو ځینې وایي د ویل مایع څخه پیدا کېږي، بیا په خوله کې وي، بیا راوځي. کله خلک له دا مایع کاږي، کله په خپله د دریاب غاړې له راځي، کله په پای کې وي. کله وایي چې عنبر یو مایع دی، په هغه کې موجود وي. داسې سم وضاحت یې په هیڅ یوه ډکشنري لغت کې نه دی راغلی. بس دا شننه غواړي دی د خواږه بوی دپاره استعمالیږي. نو موږ خو لیدلی نه دی، بس مطلب یې دغه رنګه دی، هر چا چې راوړی دی نیمګړی. نو که د ویل مایع څخه دی او که د عنبر مایع څخه دی چې یو خوږ بوی لري. نو اوس نو کله چې د محبوب وشتان ښه خوږ بوی لري، نو شاعران بیا دا عنبر فام ورته وایي چې د عنبرو په شان بوی ځي. مقصد یې دا سو. ښه، دا شعر چې دی دا په ټولو نسخو کې ما در ټول د حبیبي صاحب په نسخه کې په ملغلرې کې هم دغسې دی. رفیع صاحب له چا اخیستی دی نه یم خبر. حبیبي صاحب چې کله دا په ملغلرې کې مرتب کوي، نو وایي چې دا غزل په دیوان کې نسته. نو شاید دیوان څخه مراد هغه د بیلیو په لاس مرتب سوی دیوان وي چې تر ده لږ له مخه مرتب سوی و. نو هلته نسته. نو هغه له کومه ځایه حبیبي صاحب له کومه ځایه اخیستی دی، خپله نسخه یې ده. رفیع صاحب له کومه ځایه اخیستی دی، نو ما در ټول ډېرې نسخې دي. اوس نو په ټولو کې توری 2 زلفې، یعنې چې تار په تار 2 زلفې. زما په قلمي نسخه کې 2 نه دی، 2 زلفې ده. 2 توري نه دی راغلی. دا یو ځای توفیر دی. نور ټوله غزل دغسې، ټول شعرونه دغسې دي، یا مصري فرق نه لري. چې ډېرې د یار زلفې یادوم، مقصود مې دا دی چې ما د یار د زلفو د حلقو دیوانه نام کا. دا زه چې د یار زلفې ډېرې یادوم، حلقه معنا کړیانې. وشتان چې کله کله په سر کې داسې سره وپېچل سي، دغته حلقه وایي، موږ خلک وړیڅې ورته وایي. چې ډېرې د یار زلفې یادوم، مقصود مې دا دی چې ما د یار د زلفو د حلقو دیوانه نام کا. یعنی ما په دغو حلقو په دا کړیانو کې لیونی مشهورو کې ځکه یادوم چې خلک دا وایي چې دا په دا زلفو مین دی او په دغه نامه باندې مشهوره سم. آسانه دی. اوس نو دا په ټولو نسخو کې یو رنګه دی. په هاشمي صاحب کې دا څنګه راغلی دی، دویم مصره چې ما د یار د زلفو نه چې باد د یار د زلفو د حلقو دیوانه نام د ما پر ځای باد راوړی دی. نو نه خبر د دې بیا څه مطلب راوځي. نورو ټولو نسخو کې د یار توری راغلی دی، او زما په قلمي نسخه کې هم دغسې دی، د یار توری دی. عاشق چې په جهان کې خپل ژوندون له خدایه غواړي، د زړه مقصود یې دا دی چې ځان زار تر دل آرام کا. ښه، عاشق چې په جهان کې ژوندون غواړي، نو مقصد یې څه وي چې تر محبوب خپل ځان قربان کړي. نور یې څه مقصد؟
اسانه شعر دی او په هیڅ یوه مصرع او په هیڅ یوه چاپ سوی نسخه کې توپیر نسته. ملغلري دي، هاشمي صاحب دی، مشواني صاحب دی او زما قلمي نسخه ده. په دې ټولو کې یو رنګ راغلی دی دا شعر. یو حبیب الله رفیع صاحب له کوم یې بیا اخیستی دی، په خپله یې نه لري په نسخه کې. زه مست بې خوده پروت یم په یوه پیاله د میو، ساقي شیشه نیولې راته فکر د بل جام که. زه په یوه پیاله باندې دونې نشه یم، دی راته ولاړ دی شیشه یې بیا نیولې د بله پیاله راکوي، بل جام راکوي، بل کټوری راکوي. نو زه لا یوې زه خلیا نشه یم. اوس نو وایي ژوند داسې دی په د اسانه معنا کې واخو ژوند ترې راواړو. نو چې زه کوم ژوند تېروم لا هغه هم تنګ یم. او دلته چې ژوند ته وګورم ژوند غیر روان دی، تېرېږي، وخت نورم پاته دی. نو زه لا تېر سوي ژوند نه تنګ یم، را روان وخت هم په سترګو وینم. یا زه چې مې کوم کار کړی دی په هغه پښېمانه یم، دلته نور کار هم راته ګوري. یا چې کوم خلک مې ازمویلي دي له هغو تنګ یم، نور هم راته ګوري. دا به څنګه وي؟ یا څو یاران دي هغو ستړی کړی یم، اوس به نور هم راسره وي، هغه به څنګه سي؟ دا پر هره خوا بیولی سو. ازانه شعر دی، په هیڅ یوه نسخه کې توپیر نسته. په ټولو کې دا څلرم شعر دغه رنګه برابر راغلی دی. په مخ د شو محبوبو زه مین یم، زه مین څه هومره نه یم. په مخ د شو محبوبو زه مین څه هومره نه یم، چې یا به یې څوک وکشي یا یې شره څوک مدام که. یعنی د شو محبوبو د ښایستو پر مخانو زه دومره نه یم مین چې خلک به بیا پر لګیا وي، تشریح به یې کوي او کیسې به لیکي. یعنی دومره عاشق نه یم لکه خلک چې پر غږېږي. لیلا او مجنون چې یادېږي، او مجنون دونې خلک اوس پر غږېږي، شره یې روانوي، څوک کیسه لیکي، څوک یې شره دونې زه هم نه یم. یعنی خوشحال بابا وایي هغه د ډاکټر اسرار خبره ده، وایي زه عاشق وم خو مزه مې نه وه. هغه جهان کې به مجنون ته وایم ښه زه عاشق وم خو مزه مې نه وه. نو خوشحال بابا هم وایي دومره هم نه یم عاشق چې خلک به مشره کوي، خپل زما خبرې به لیکي یا به څوک شرې ته اړي. بس هسې په مخه رالی واوا کړونې وروسته یې زه نه یادوم. سرسري مینه کوم دونې زور نظم چې بیا مې خلک یادوي. نو دا چې هومره ښه دا زه مین څه هومره نه یم، دا په ملغلرې کې چې هومره دی، په ارمغان کې څه عمره، په هاشمي صاحب کې څه عمره، په مشواني او زما په قلمي نسخه کې څه عمره. نو یو ملغلرې چې دی چې عمره راوړی دی، نه پوهېږم چې څه له داسې دی. ښه نور هغه رنګه دی. دلبره چې له دله د عاشق په مرګ راضي شي، دلبره چې له دله د عاشق په مرګ راضي سي، د سترګو په کاتک کې و عاشقو ته پیغام که. کله چې وایي دلبره په دا رضا چې زما عاشق مړه سوی وایه، نو په سترګو کې پیغام ورکړي. یعنی سترګې داسې ورسره ښوروي چې د هغه کار ور وکړي. مقصد یې دا دی چې کله دلربا غواړي چې مینه وکړي، خپل عاشق خوار کړي، پر ځان یې نور مین کړي، نو بس بیا په سترګو کې پیغامونه ورکوي. سترګې داسې ورته رپوي چې عاشق خوند پر اخلي. زیاته چې پر هره خوا بیا ایستی هغه صحیح دی. اوس نو دا په مرګ باندې راضي شي. ښه په ټولو نسخو کې په مرګ راغلی دی. یو زما په قلمي نسخه کې په کل راضي سي، کاپ داسې کش والا، بیا یې بیا لام. زه نه پوهېږم که قتل وایي نو خو به په غټ کاپ او تی به دا کل بیا څه ته وایي. داسې توری راوړی دی چې زه نه پوهېږم. دا زما په نسخه کې له دا نورو زه بدل دی. دا توری څېړنه غواړي چې خوشحال اصل څنګه استعمال کړی دی. چې تا منع کوي د بت په عشق کې ورته وایه، کعبه د کاڼو ګوره ترو دي څه خلک احرام که. یا د بت خو نو صنم ته وایي، د ډبرې صنم محبوب. نو دی وایي چې تا منع کوي د بت په عشق کې ورته وایه، چې څوک تا د بت له عشقه منع کوي نو کعبې ته د وګوري، هغه ډبرې زه جوړه د خلک څونه احرام ورته تړي. اوس نو دلته هر څه چې وي، که څوک په دا مسلماني باندې و چاته اعتراض وکړي چې تاسو خو کعبه ته احترام لري یا نعوذ بالله کعبه ته سجده لګوي، نو د هغه دپاره پیغام دا دی چې مسلمانان کعبه ته سجده نه لګوي، سجده الله تعالی ته لګوي. کعبه د یووالي علامت دی. نو څوک دا خبره کوي دغه وضاحت ورته وکړه، دا د بت منع کېده نه دي، بلکې په دې کې بله څېړنه یا کتنه غواړي چې باید سړی ورسره ولد وي. نو چې تا منع کوي د بت په عشق کې ورته وایه، کعبه د کاڼو ګوره ترو دي څه خلک احرام که. ښه نو ډېر خلک په دې نظر چې دا مسلمانان نعوذ بالله کعبه ته سجده لګوي. دا یاد لرئ، کعبه ته مسلمانان سجده نه لګوي، سجده الله تعالی ته لګوي. کعبه د یووالي علامت دی چې ته له هرې خوا وې، مخ به دې د کعبې پر خوا وي داسې. نو دا ته وایي یونیټي. ښه
دا شعر چې دی په ټولو نسخو کې هیڅ توپیر نه لري. که غټ د عنایت په سترګو وګوري خوشحال ته د ده مقصود به واړه په یوه نظر تمام که ښه داسې د عنایت په نظر خوشحال ته وګوري مقصود به واړه تمام یعنی بس یو وار داسې د عنایتو د رحم کرم نظر را باندې وکړي زما د ټول عمر مقصد به پوره سي. مقصد یې دا دی چې محبوب مې پروا نه کوي که یې لږ زما پروا وکړه زه به ډېر خوشحاله سم زما مقصد به پوره شي. دا شعر چې دی په ټولو نسخو کې یو رنګه دی د مشواڼي صاحب کې خوشحال هی نه لري نورو ټولو دغه رنګه راوړی دی. غرض دا چې غزل ښه غزل ده او مځکه یې ښه ګرانه مځکه ټاکلې ده او ښه غټ بیر یې ټاکلی دی. دا په پښتو غزل کې د خوشحال بابا تجربه هم ده ښایست هم دی او داسې رواني او داسې استادي پکې لري چې هیڅ یوه تېروتنه نه پکې لیدل کیږي. دا توپیرونه چې را روان دي دا ځای په ځای چې خراب سوي نو دا لاسوهنې دي کله د کاتبانو کله د ده د زمانې د خپلوانو له لاسه چا یو توری خوښ شي چا بل خوښ شي دارنګه لاس یې پکې ولی دي. نو د خوشحال اصل متن چې دی هغه یې مسخ کړی نو زموږ ضرورت هم دا دی چې د اصل متن په لاس راسي اسانه یې کو چاپې کو ورچاته ورسیږي.